امام حسن البصری رحمت الله علیه وایي الانسان بدعة ایام كلما انقضى یوم انقضى بعد منه. انسان د ورځو یوه ټولګه ده. د هرې ورځې په تیریدو د انسان یوه برخه ختمیږي یا یوه برخه یې کمیږي. یعنی که الله تعالی د انسان عمر 80 کاله 7 میاشتې 7 ورځې 7 ساعته او 7 ثانیې ټاکلی وي، د هرې ثانیې په تیریدو د انسان عمر د ختمېدو طرف ته درومي او 0 ثانیې پر طرف روان وي په ډېرې چټکۍ سره چې انسان فکر هم نشي کولی. که موږ تاسې خپل عمر ته په رښتینې ډول وګورو، د ثانیو یوه مجموعه ده چې د هرې ورځې په تیریدو د انسان عمر کمیږي، ثانیې یې بشپړې کیږي، ټاکل شوې موده یې را رسیږي. دا چې انسان د الله تعالی په رتبه کې لومړی مخلوق د ثانیو یوه ټولګه ده، نو ځکه ورته الله تعالی په زمانه باندې قسم کړی دی. والعصر، الله فرمایي چې په زمانه د زما قسم وي، ان الانسان لفی خسر، بېشکه انسان تاوان کوونکی دی، زیان لیدونکی دی. څنګه تاوان کوونکی دی؟ ځکه د وخت تیریده انسان ته زیان اړوي. که انسان په دغه ټاکل شوې موده کې خیر ښېګڼې ونه کړي، نیک عملونه ونه کړي، زمانه یې تباه کوي او بالاخره یوه ورځ ناڅاپي دغه وخت چې دته ټاکل شوی دی پای مومي او انسان په ناپامۍ کې وي. پام یې نه وي چې دغه عمر څومره په چټکۍ د ثانیو ټولګه وه او بالاخره بشپړه شوه، خو ما پکې ښه عمل نه درلود او د دنیا په دغه څو ورځې ژوند کې مې د آخرت لپاره هیڅ توښه نه وه برابره کړې. زما خوږو ورونو، دغه محدود ژوند چې مو پر مخ پاتې دی، لویه استفاده ترې وکړئ. د آخرت لپاره پکې یوه توښه برابره کړئ چې سبا ستاسې لپاره دلیل شي او الله تعالی مو له همدې عمله ابدي ژوند جنت ته داخل کړي. که نه زمانه تاسې تباه کوي. الله تعالی درته وایي والعصر، زما دې په زمانه قسم وي، ان الانسان، بېشکه انسان لفی خسر، په تباهي کې دی، په تاوان کې دی. خو له دې امر نه ځینې انسانان مستثنا دي. هغه څوک الا الذین آمنوا، هغوی چې ایمان راوړی، وعملوا الصالحات، نیک عملونه کوي، وتواصوا بالحق، په حق په رښتینې ډول باندې توصیه کوي، خلکو ته وایي چې رښتیا وایي، صداقت کوئ او حق وایي. وتواصوا بالصبر، او په صبر باندې خلکو ته سپارښتنه کوي. کله چې په انسانانو باندې مصیبت راځي، په د خپله په ده باندې مصیبت راځي، نو د ځان ته او نورو ته د صبر توصیه کوي، د صبر سپارښتنه کوي چې په داسې حالت کې چې مصیبت در باندې راغلی یا په نورو حالتونو کې صبر وکړه. د دې لپاره چې د الله تعالی له دې قول نه مستثنا شي او مصداق یې نشي چې ان الانسان لفی خسر، بېشکه انسان په تاوان کې دی، دغه کارونه وکړئ. ایمان راوړئ، حق وینا وکړئ، نیک عملونه وکړئ او په صبر باندې سپارښتنه کوئ. که مو دا وکړ، تاسې به له دغه څه نه مستثنا وئ او جنت به ستاسې وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غواړئ ګټورې ټولنیزې ویډیوګانې او کره او رښتینې اسلامي معلومات ترلاسه کړئ، زما سره په یوټیوب او فیسبوک باندې ملګري شئ. زما په یوټیوب او فیسبوک کې هم د دې دنیا او هم د هغې دنیا ګټې دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.